سلامونه دوستانو راځئ نن تاسو دپاره وښیم چې څرنګه هم موږ کولی شو چې جیمیل آی ډي جوړ کړو. تاسو دپاره پته دی چې دا هم ماشوم دپاره هم غټ دپاره هم جوان دپاره هر هغه څوک چې دی په نننۍ عصري زمانه کې د جیمیل آی ډي ته ضرورت لري. هغه که چېرته غواړي ته انټرنیټ ته لاسرسی ولري نو جیمیل آی ډي باید حتما او ضرورا باید ولري. نو هغې د خاطره باید موږ سره هم جوړ کړو دغه جیمیل آی ډي. راځئ تاسو دپاره زه ښیم دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. دلته چې راغلی تاسو ګوګل تاسو ټایپ کړئ ګوګل آی ډي ولیکئ نو ګوګل آی ډي نه وروسته تاسو چې دلته وګورئ جیمیل ډاټ کام به تاسو لیکئ چې دا ووهئ ډایرکټ زما ایمیل خلاص دی دلته. نو بیا هغه وخت کې چې تاسو که چېرته نه لرئ نو بیا تاسو کولی شئ چې ډایرکټ هغه ګوګل راځي او هغې له طریقه مخته لاړ شئ. زه به دلته ولیکم چې انادر اکاونټ دلته چې راغلم تاسو کولی شئ چې دلته آپشن درته درکړی دی. که چېرته مخکې د مخکې نه آی ډي لرئ دغه کې لاګین کېږو، که چېرته نه دا کریټ اکاونټ به ووهئ. دلته چې کریټ اکاونټ ووهئ دلته درې آپشن دي چې غواړئ ځان دپاره جوړ کړئ، ماشوم دپاره جوړ کړئ او که ستاسو بزنس دپاره جوړوئ. زه وایم چې فار مای پرسنل زه خپل ځان دپاره جوړوم. دلته تاسو دپاره درته درکړی دی چې فرست نیم ستاسو نوم کوم نوم ورته ورکوئ او لاست نیم ستاسو تخلص. نو ستاسو تخلص چې دی آپشنل دی، که چېرته غواړئ ورکړئ ورکوی شو، که ور نه کړئ مهم مشکل نشته دی. زه ورکوم، زه ورته وایم چې فرست نیم احمد، لاست نیم خان او د 302 مې ورسره ولیکه. دلته تاسو دپاره راځي وایي چې ستاسو ډیټ آف برث موږ ته وایي ستاسو پیدایښت تاریخ څه شی دی. نو زه دلته دا خو همداسې اګزامپل آی ډي جوړوم. نو زه خپله ځان نه یو ډیټ آف برث ورکوم. نو دلته جنډر به انتخابوئ چې آیا فیمیل دی میل دی یا نه غواړئ چې ځواب ورکړي. نو دغه درې آپشنو کې به ته یو انتخابوئ. نو دغه بټنه به نیکس کې چې کله نیکس یې کې دلته خپله بعضې وخت دلته اتوماتیک درته آی ډي راځي چې هغه آی ډي به ته انتخابوئ. هغه آی ډي مثال کولی شي چې آپشن درته درکوي وایي چې دغه آی ډي اویلیبل دی که چېرته اخلئ او که نه ته ځان نه کولی شي چې یو یوزر آی ډي ورته ورکړي. هغه بیا ګوري که چېرته بل چا نه اخیستی هغه بیا تا ته درکوي. ګورئ دغه ما ورته ورکړو خو دا متاسفانه اخیستل شوی دی. دا یې واخیسته دوستانو. او دلته اوس تاسو لپاره پاسپورټ غواړي. پاسورډ تاسو باید داسې پاسورډ ورته ورکړئ چې هم حروف ولري، هم غټ حروف ولري، هم وړوکي حروف ولري او هم پکې نمبر شامل وسی چې دغه له طریقه هغه بیا دا قبلوي. که چېرته ور نه کړي هغه بیا نه قبلوي. نو تاسو دلته اول کې هم خپل پاسپورټ ورته ورکوئ او دوم کې هم تاسو خپل پاسپورټ ورته ورکوئ. که چېرته دا دواړه یو شکل نه یو رقم نه بیا نه قبلوي، یعنې دواړه باید میچ وکړي. کوم چې تاسو پاس ورکړی دی هغه باید لاندینۍ ځای لاندې کوم پاسورډ چې کنفرم کوي هغې سره به میچ وکړي. ځکه لا وګوره ما لاندې غلط ولیکه دا یې ونه منه، یعنې وایي چې دواړه باید یو شانتي. کوم پاسورډ چې تاسو ورته ورکوئ هغه باید یو شانتي، یعنې مثال دغه ما مخکې غلط ورکړی اوس وګوره بیرته زه همغه پاسورډ ورته ورکوم چې کوم یو ما ورکړی دی لاندې کې او بیا دا میچ کوي او همداسې مخته ځي. بیا نیکس بټن ووهه دغه دی. دلته خپل نمبر د تلیفون چې کوم هیواد کې تاسو اوسیږئ، که افغانستان دی، که امریکا دی، که اروپا دی، که هر چېرته اوسیږئ نو هغه هیواد به تاسو ورکوئ. دا د خاطره کوي چې ستاسو دغه نمبر ایډنټیفای کړي چې د کوم هیواد اوسیدونکی فعلا کوم هیواد کې ژوند کوي. نو هغې د خاطره زه د امریکا اوسیدونکی م فعلا دپاره نو دغه ځای زه نمبر لرم نو دغه نمبر به زه ورکړم چې دا قبول کړي. نو هغې د خاطره هغه نمبر ته ضرورت دی چې تاسو دا نمبر حتمي او ضروري پکې ولیکئ. ځکه چې که چېرته ونه لیکئ بیا درته اجازه نه درکوي چې مخته لاړ شي. زه نمبر ورکوم، نیکس وهم، نیکس مې ووهو. دلته کوډ راځي، یعنې کوم نمبر چې تاسو ورکړی دی هماغه نمبر ته کوډ راځي. ته هغه نمبر باید ته انتخاب کړي. هغه کوم نمبر چې د انتخاب هغې دپاره کوډ راځي. مسج کې به دې وګورئ، مسج ته چې راغی هغې نه وروسته هغه کوډ به په دغه کې 6 رقمي کوډ ده په دغه باکس کې به هغه کوډ ولیکي. یعنې که د غلطه مو لیکې نسي مخته ته باید هغه کوډ ولیکې. دغه د ماته مسج راغی او دغه زما کوډ دی، یعنې کنفرمیشن دی. نیکس بټن زه وهمه. نیکس بټن مې چې ووهو دلته ریکوري ایمیل غواړي. که چېرته ته ریکوري غواړې
ورکې کولی شي او که چېرته نه ورکې ریکوري ایمیل دی د خاطره دی که چېرته تاسو نه پاسورډ یا بل شی هېرېږي بیا هغه ریکوري نه کولی شي چې ته استفاده وکړې دا سکیپ مې کړ دغه زما یوزر نیم شو او دغه زما ایمیل آی ډي شو نو دغې نه به تاسو سکرین شاټ واخلئ چې تاسو نه په آینده کې ورک نشي یا هیر مو نشي نو هغې د خاطره د هغې نه سکرین شاټ واخلئ او کوم پاسورډ چې تاسو ورکوئ هغه باید ستاسو په یاد کړي دلته د پرایوسي دغه دی ټرمز او پالیسي دی چې دا باید ته قبله اګري به ووهي دا ګورې پرایوسي اینډ ټرمز یعنې دا د یو پالیسي او هغه اصول چې کوم یو دی هغه باید ته قبول کړې ځان باندې هغې نه وروسته کنفرم پرسونالایزیشن او دغه که چېرته بیا نور هم پرسونالایز کړئ ته بیا مور آپشن لري نو دغه مور آپشن ته بیا مراجعه وکړه دیو بیا کولی شي چې هلته دغه وکړي زه کنفرم کوم دغه دی زما اکاونټ کریټ شو یعنی زما اکاونټ جوړ شو دغسې یو صفحه تاسو دپاره بیا درته درکوي دا ګورئ دغه اوس صفحه ده د جیمیل صفحه ده چې د سوشل میډیا کوم اډس چې دی دلته راځي پریزنټیشن د نه پوهېږم د پروموشن څه شی دی دلته مثال اعلانات او دغسې ان راځي او دغه چپ زوله کې تاسو ګورئ چې کمپوز دی بیا انباکس دی شیر دی سپانسر امپورټنټ سینډز draft all email spam trash دغه ټول هغه شیان دي چې په دغه کې ایمیلونه ځای په ځای کېږي چې مثال انباکس کې خو همیشه نوې ایمیلونه چې راشي انباکس ته راځي او دغه څه ورته وایي سینډ همیشه کوم شی چې ته لیږې بل ځای ته هغه هلته راځي او ټرش کې هغه ایمیلونه چې تاسو ډیلیټ کوئ بیا ټرش ته ورځي او سپام بعضې ایمیلونه چې ته اجازه ورته ورنه کړې نو هغه سپام ته ډایرکټ ورځي نو همیشه که چېرته څوک درته ایمیل لیږي نو تا ته نه رسېدلی کوشش کوه په سپام کې ګوره نو ټرش هغه دغه ځای دی چې مثال هلته هغه ډیلیټ شوي ایمیلونه دلته راځي او بیا به دلته رایټ سایډ یا ښي لاس ته مو کتلی وي چې دلته کلنډر دی همداسې نور آپشن هم پکې شته دي چې کانټاکټ دی دې ځای نه مستقیم ته کولی شي چې یو څوک اډ کړي د چا ایمیل اډ کړي چې همیشه در سره مثال ما د فیسبوک فرینډ غوندې دا اډ کولی شي دلته مستقیم اډ بټن هم وهلی شي نو دغه ټول هغه بیا ته کولی شي چې وروسته ځان ته جوړ کړي چې په کوم قسم ته یې غواړې سیټینګ ته باید جوړ شي نو هغې د خاطره زه غواړم چې دلته یو ایمیل ولیږم یو چا ته زه ایمیل ولیږم چې زه څنګه کولی شم چې دغه ایمیل زه ولیږم نو هغې د خاطره باید زه دلته د هغې کس ایمیل ادرس باید زه ولرم چې چا ته زه ایمیل کوم نو دغه ایمیل دی اکثرا هغه کسان چې غواړي چې یو بل چا ته ایمیل ولیږي نو هغوی نه پوهېږي څه رقم ایمیل ولیږي نو نه دغه طریقه ده چې نن دغه ویډیو تر اخره پورې وګوره نو اول کې چې دی تاسو کولی شئ د هغې ایمیل ادرس ولیکئ او دوهم سبجیکټ لاین کې د هغې یعنې سبجیکټ هغه موضوع ورته لیکي چې مثال های هلو یا سلامونه څنګه یې جوړې خیرت دی نو هغه موضوع دلته لیکي او دلته چې دی اوس داسې یو ټکنالوژي وتی دی چې هغه سلاش ډش بټن چې ووهي خپله درته یو صفحه ای آی صفحه راوځي وایي څه باره کې ته غواړې چې ایمیل درته زه ولیکم دلته وایم چې زه غواړم چې د ملګري حال احوال پوښتنه وکړم نو زه هغه په انګلیسي کې ورته لیکم په پښتو کې هم تاسو لیکلی شئ هغه په انګلیسي کې ولیکه او ډایرکټ دوی دغه کولی شي چې مثال کریټ ووهه نو ډایرکټ تاته باره مکمل ایمیل درته لیکي ګوره دلته ضرورت د ټایپینګ دپاره نشته ضرورت د څه شي نشته د چې ته هغه ولیکې جوړ کې سره هم دی نو دا ډایرکټ تا دپاره دغه ایمیل درته ولیکو نو دغه ایمیل بیا ته کولی شي چې په چک کې چې کوم شیان پکې پاتې دي او کوم شیان دغه دي چې مثال ته غواړې پکې تغییرات راوړې د دې فاونډ دلته دی کولی شي چې مثال لارج انتخاب کې وړوکی انتخاب کې ګورې دلته لارج هم پکې شته دی بیخي غټ هم هیوج پکې هم شته دی په کوم آپشن کې ته غواړې زه ورته وایم چې لارج صحیح دی همداسې بولډ کولی شي او بیرته بیا دا بل آپشن هم دی انډرلاین او همداسې رنګونه ورته ورکوی شي چې څه رقم باید ته رنګ ورته ورکړي او دغه رنګونو انتخاب دی دا ګورې دلته بیا کولی شي چې لیفټ سایډ ته بوځې رایټ سایډ ته بوځې میډل ته راوړې نو په دغه آپشن باندې ته هغه کار کولی شي زه وایم چې دغه لیفټ سایډ کې صحیح دی ځکه انګلیسي ژبه ده په لیفټ سایډ نه لیکل کېږي دغه نمبر دی چې که چېرته ته بیا غواړې چې نمبر یې ورکړي کوم څه شی پکې لیکي
چې هغې کې باید نمبر یې ولیکل شي نو دغه له طریقه ته کولی شي چې نمبر یې هم ولیکي نو دغه هلته چې دی دا نور فاونټونه دي چې زه یو شی که چېرته ډاکومنټس لرم انزرټ کوم نو دغه طریق باندې زه کولی شم چې دغه بټنه چې ووایي نو ډایرکټ هغه ستاسو ډیسکټاپ صفحې ته یا کوم ځای کې چې تاسو وي بیا نو تاسو ورکولی شئ دلته ایموجي دی نو تاسو کولی شئ چې دغه بټن یې هم ووهي او بل ګوګل ډرایو نه تاسو هم کولی شئ چې انزرټ ولرئ ګورئ دې خواته چې دی مستقیم د ګوګل ډرایو د تصویر هم کولی شي که چېرته ته تصویران هلته پکې ولرئ نو هغه هم کولی شي او بل چې دی د انزرټ سګنیچر او سګنیچر هم داسې شی دی چې دلته په ګوګل کې که بله ورځ وشو زه بیا درته ویډیو جوړوم سګنیچر ورته جوړ کړه نو هر ځلې چې ته چاته ایمیل لیږې نو دا به کلیک کوې او هماغه ډایرکټ هلته سګنیچر پکې ځای په ځای کېږي نو دلته کولی شي چې بیا سینډولو کې که چېرته زه غواړم چې سبا دپاره سینډ کړي زه نن نه غواړم چې نن دپاره سینډ کړم زه غواړم چې سبا دپاره په دغه وخت کې په دغه ټایم کې دا سینډ شي کم کس چې زه غواړم دلته بیا هغه ټایم تاریخ هغه ټایم ته انتخابوي چې په دغه تاریخ باندې په دغه وخت باید دغه ایمیل فلاني کس ته لاړ شي نو بیا دا هماغه اسکیجول کېږي په هماغه وخت دا استول کېږي نو ضرورت تا ته نشته دی چې په هماغه وخت ویده اوسې یا ته به کمپیوټر ته ناست اوسې زه اوس دا ایمیل نه غواړم چې ولیږل شي ډیلیټ کوم بس خلاص نو دغه هغه آپشنونه دي چې مثال تاسو په جیمیل کې لرلی شئ او همیشه دا ضرورت دی چې تاسو باید جیمیل اکاونټ ولرئ او نو دلته بل آپشنونه هم شته دي چې سیټینګ نه بیا تاسو کولی شئ چې برابر کې چې باید کوم سیټینګ باید تاسو په دغه کې دغه کې ورکړئ ځکه دلته بیا دغه هم شته دی چې څه رقم ډول او دغه ورته ورکوئ چې مثال فاونټ باید یې خپله دا ای درته هم جوړوئ شي او سیټینګ نه هم تاسو کولی شئ چې دلته جیمنای ته هم لاسرسی لرئ چې جیمنای اعتباره که چېرته غواړئ دغه ټول آپشنونه دي ګورئ دا چې هر یو ووهي ځان ته یو ترتیب او تنظیم درته په جیمیل کې جوړوي چې مثال په دغه شکل باندې ماته یې جوړ کړه ګورئ دا وګوره دا ټول هغه ډیزاینونه دي چې د خپله جیمیل ته درته درکوي چې مثال کوم ډیزاین کې ته غواړې دا دغه جوړ کړي څه ورته وایي جیمیل اکاونټ دې ښکاره شي یعنې په کوم سیستم یې ته غواړې نو زه هر یو درته همداسې په دغه باندې اگزامپل باندې درته ښیم چې وګوره چې څه رقم ښکاري بیا دا ستاسو خوښه دی چې په کوم آپشن تاسو ته خوښیږي ستاسو کوم آپشن دغه د خوند درته درکوي بیا کولی شي چې همغه آپشن پکې اپلای کړي او همداسې مخ ته لاړ شي دغه ډوګورې هر یو ځان ته دغه دی څه ورته وایي آپشنونه دي بس دا ټول شیان دي چې بیا دغلته بیا نور ایمیلونه هم تاسو کتلی شئ چې نور ایمیلونه ته لرئ نو دغلته هغه درته ښکاري نور دغه د جیمیل آی ډي جوړولو طریقه وه چې تاسو ته مې وښوده دا ډېر ضرورت دی باید هر څوک باید ولري جیمیل آی ډي باید ځان ته ولري نو دا ځکه ډېری دوستان په دغه طریقې باندې نه پوهېږي چې څه رقم جوړ کړي او دا ډېره ضروري هم دی که چېرته ته نه لرې نو دغه طریقه باید حتما زده کړي که چېرته تا ته نه زده کېږي کولی شي چې زوی ته دې وښایي لور ته دې وښایي چې هغې له دغه طریقې څخه ګټه واخلي او په راتلونکي دپاره که چېرته آی ډي نه لري نو بیا دغه جوړ کړي بیا هم ژوندي اوسئ دوستانو که چېرته زما چینل مو سبسکرایب کړی نه سبسکرایب کړئ لایک کمنټ او نورو دوستانو سره شریک کړئ او ډېر نور ښایسته ویډیوګانو دپاره ما سره پاتې شئ او زه تاسو دپاره ښایسته ښایسته ویډیوګانې هغه هم د تعلیمي په برخه کې زه درته جوړوم او تاسو ترېنه خوند واخلئ بیا هم مننه ژوندي اوسئ په الله هم سپارم سلامت اوسئ السلام علیکم